د بلخ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس وایي چې د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ او ډاډګیرنې په موخه د بلخ والي له لوري د ورکړل شوو هدایاتو پر بنسټ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. دا د بغلان ولایت دپاره چې دا کم سیلاب راغلی دی په دا اوسنۍ ورځو کې نو دا د هغو هیوادوالو دپاره دغه کومک دی. تقریبا 9 موټره غذایي او غیر غذایي مواد. ښاغلي بشراني همدارنګه زیاته کړه چې په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، خیمې، کمپلې، جامې، بوټان او د پخلنځي لوښي شامل دي چې د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو د لاسنیوي په موخه یاد ولایت ته ولېږدول شوې. په دې کې اوړه دي، وریجې دي، غوړي دي، خیمې دي. خیمې 3 رقمه خیمې پکښې کې دي چې چینایي خیمې دي، روسي خیمې دي، پاکستاني خیمې دي او په دې کې کمپلان دي، د سطلونه دي، د اشپزخانې سټان دي، یک بار مصرف او په دې کې لباسونه دي او بوټونه دي، دغه شیان پکښې کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین په بغلان ولایت کې له سیلاب ځپلو سره د هر اس همکارۍ ډاډ ورکوي او د نړۍ له ټولو خیریه بنسټونو او کورنیو بنسټونو څخه غواړي چې د بغلان له سیلاب ځپلو سره خپله مرستې ونه سپموي.